السلام علیکم. زما درنه قدرمنو د حجرې مجلس ملګریو کتونکو اوریدونکو، زه د خپل د یوټیوب چینل نه تاسو ټولو ته ستړي مشي هرکلی وایم. نن یو په ایمرجنسي ټاپک باندې زه تاسو سره په لاین باندې یم، په لاره باندې یم چې هغه سبا 21 جون باندې لمر به تندر نیسي. نو هغې په وجه سره ما تاسو سره دا خبر یا دا پیغام شیر کولو چې یاره تاسو په خپله او ستاسو ماشومان د سحر په کم 10 بجې نه د پېښور وخت په مطابق چې د په کم 10 بجې نه ونیسه تر ماسپښین 1 بجې پورې تاسو د کورونو نه مه ووځئ، ځکه چې دغه لمر چې کله تندر ونیسي نو د هغې ډایرکټ او انډایرکټ یعنی هغه په سترګو باندې او د بدن په نورو حصو باندې خو خصوصي توګه باندې چونکې زه آی سپیشلیسټ یم نو زه به د سترګې متعلق دا خبره کوم چې دې سره دې شعاع سره داسې زهریلا ریز شعاګانې خارجیږي چې هغه د سترګې د نظر په وروستو پرده باندې اثر لري او هغې سره سړی ړندیږي. نو دغه ډېر کم وخت لپاره وي چې دا ریز راځي او دا کم وخت د ستا ټول عمر دپاره د ړندوالي سبب ګرځي. نو زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې تاسو په خپله او ماشومان د دې وخت مطابق لکه د سبا سحر د په کم 10 بجې نه ونیسه تر د 1 بجې پورې په خپلو کورونو کې اوسئ. ماشومان بهر ته مه ووځئ، ځکه چې که ډایرکټ په سترګو باندې دا شعاع پرې وځي هم ستا ړندوي او که په ځمکه یا په بل ځای لګي او بیا د ستا سترګې ته راځي بیا هم د نقصان سبب ګرځي. دا پته سړي ته د 4 غنټې نه ونسه تر د 12 غنټو پورې درته پته لګي چې زما نظر لاړلو. او تیر وخت هم داسې موږ ته مریضان راتلل چې یاره ما هسې ورته کتل، څوک په ایکسرې کې ورته ګوري، څوک په عینکې کې ورته ګوري. نو نه ده پکار چې ته هېڅ ضرورت نشته چې ته یې په ایکسرې کې ګورې یا یې په عینکو کې ګورې چې زه لمر تندر نیولی ده زه هغه ګورم. دې کتلو هېڅ ضرورت نشته. خپل ماشومان په خپله دې څیزونو نه وباسئ. دغه زموږ په دې وخت د پېښور وخت مې ځکه یاد کړلو چې تاسو د خپل وخت د پېښور د دې ټایم سره خپل ټایم وخت کالکولیټ کوي چې څوک په باجوړ کې اوسیږي یا څوک په وزیرستان کې اوسیږي یا په افغانستان کې اوسیږي یا عمان، یمن، 12 ملکونه دي او د هغې خواشه چې کوم ملکونه دي پابندې دغه تندر چې کوم لمر تندر نیسي په دې باندې به راځي. په دې کې پاکستان هم ده، هندوستان هم ده، چاینا هم ده، عمان، یمن، سعودي عربیا او افغانستان دغه علاقې زمونږ په دې کې راځي. نو کوشش وکئ چې تاسو ډډه وکئ په دغه وخت کې او دا وخت تاسو ځان ته په خپله په انټرنیټ کې هم ځان ته کلکولیټ کوی شئ چې دې نه ځان ونیسئ. د دې بیماري بیا هېڅ هم علاج نشته. که چیرې د نظر وسوځېدلو د دې په وجه سره نو د دې علاج بیا نه کیږي. نو زما قدرمنو کتونکو اوریدونکو زما دا پیغام خپلو ملګرو سره شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ. ډېره ډېره مهرباني. روغ جوړ ښاد و آباد اوسئ. الله حافظ.